قدرمن لیدونکو بیا ستړي مشي خبرونه ته زموږ بیا هم په سرایو کې وو د بوسنی هرزګوین په هیواد کې هغه پاس رته ورخیجو الته نو هوایي ډولېګانې دي بس ګورو بنو چې له هغې ځای نه تاسو ته خبرونه وړاندې کړو هیله ده موږ سره اوسئ بینده و شنوندههای محترم و عزیز سلام یوسف و دوست و فیض جان اوسا را قبول بکنین اون از نقاط بلند کوه آسمایی انشالله که با شما در تماس خواهد بود. والا من هیچ نمیفهم که اینمی جه خواهید سرکم نرفته به این قلعه بلند این خانه های چی رقم در اروپا ما ناق با دل می سوزانیم سر افغانه عزیز ما در کوه شیر دروازه و آسمایی و پوانتون و این طرف و طرف در کوه سلیمان اینه بیادر اینجا بی سرکم نیست هیچ تو مریضایش و هوا نانش به از بالا از دولیگکای هوایی میبینیم شا این غرفه های ریل هوایی رو حتما میبینیم با شما یک جای او دای هم سپتیکش شو وس به ورزون دی دولیگانو تا قدرمن رو لیدونکو بس نو هوایی دولیگانو تا و خطو گوره در خار خو گوره یا غصفات وس لاندی نو پاس دی خدای خیر کی تاسو آغازه او گوره گوره آغا خو گوره زب انشالله چې دا بل خوا تاسو ته دروخم دا وزان دا به څنګه شي او قهرمان صاحب دلته ناست په دغه به د قهرمان نوم کېښوست واه نو وجه سلامونه ډاکټر صاحب نو وجه قهرمان دغسې دونه ځمکه دی راوخته که نه په دې زینو باندې یاره خو ډېره ښه خبره ده دا سرکونه وګورئ چې په دې غرونو کې جوړ کړي تا وایي چې سرکونه پکې نه دا غرونه دا وګوره خب ببینید بینده های عزیز و گرامی من یک اشتباه خود تصحیح میکنم در این سر کوه این رقم کوه آسمایی و شیر دروازه و پانتون کابل نیست ببینید یه سرک هم ساخته سرک مترو داره و اینا همشان تا امو بالا که میبینید اونانشان همه چیز گینید چور قدرمن دوستانو باورو که دلته کلیکونه روختونونه او هر څه دلته شته قدرمنو دوستانو وګورئ دا د سرایو ښار تاسو له پاسه ګورئ ډېر ښکلی ده ټول درې د لکه د پکتیا د کونړ د نورستان همداسې بیا نور هیوادونو کې موږ لیدلي او وګورئ قدرمنو دوستانو چې خب بینده عزیز و گرامی ما بسیار علاقمند هستیم هر کدامتان بیایید هر چیزی چی هست راشید از او گوره او ارزانی ده کل ده دا چې خپل وطن تم تاسو زی خپل ته بم را خبره خو باندې زه تصدیق کوم ژوند ډیرو کوچنی دی می ساتي او راشي چکارو د خپل دغه ژوند نه خوند واخلي واقعا هم داسې ډیر امکانات دي ډیر لیدلو باندې واقعا مننه ډاکټر صاحب قدرمن لیدونکو دا د موږ د دې هوایي ترینونو یا ډولې سر ته راغلو نو اوس خلاصه ده دا پاس که ګورې د عجب غرونه دي د نورستان د کونړ د مزار درې د کونړ ګورې او د پکتیا و پکتیکا ډېر ښکلي دي وګورو چې دلته به څه ګورو خب بینده عزیز گرامی این رسیدیم به بخشی که بسیار یک کافی رستوران بسیار مقبول اینجا سونه با نوشابه های مختلف و جان هم منتظرش هست که میگه من یک کافی سیاه میخورم دیگه دلش والا که چی میخوره دا وګورئ قدرمن دوستان واقعا ټول ځنګلونه دي په دې غرونو کې ټول واقعا نو ښه به دا وي چې مونږ دلته یو کافي مافي وڅښو او بیا به نو د خیره بېرته ځو لاندې د سرایو ښار ته خو تاسو په وروستي شېبو کې وګورئ دلته ورته پارکونه جوړ کړي پاس په همدې غرو هغه هم سړکونه ګورئ چې موټرې دلته راځي او خلک دلته کورونه لري ټول تدابیر یې دلته ورکړي دي واقعا ډېره په زړه پورې ده دوستانو تاسو هم رابلو دغسې یو سفر ته